بسم الله الرحمن الرحیم. نننې زمونږ سبق د سورة البقره د دویمې سپارې 159 نمبر آیات خوانوالی تر 160 نمبر آیات پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات یقینا آغا کسان چی پټی آغا چرالی گلی دی منگا و دوازح دلائلو والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب پس دا غنا چې بیان کړی دی مونږه اغې لره خلقو ته په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت وایي دی باندې الله ویلعنهم اللاعنون او لعنت وائی پدئی باندے لعنت وینکی مخلوقات الا الذین تابوا من بعد الا الذین تابوا واصلحوا مگر کسان چی توبی اویستام واصلحوا او درست کامل خپل وبینوا او بیانیو کو دخپل غلطائی فاولئک اتوب علیہم نو دا کسان زبا مہربانیوں کم پدئی باندی وانا التواب الرحیم او یقینا زو توبہ قبل ان کے مہربانیم. ان الذین کفروا یقینا کسان چکو پرے کڑے دے وماتو او مڑشو وهم کفار پدا سے حال کی چودئی کافران اولئک علیہم لعنت اللہ دغ کسان پدئی باندی لعنت دا اللہ دی والملائکت والناس اجمعین او د پرشتو او د خلق طولو دے خالدین فیہا ہمیشہ بوی دی پدی کی لا یخفف عنہم العذاب سپک پنکریشی ددین عذاب ولا هم ینظرون او نبدیتا محلت ورکریشی وإلہکم الہ واحد او حاجت رواستاسو حاجت روا یکیو دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتے دے بل حاجت روا مگر دا اللہ دے هو الرحمن الرحیم عام مہربان آئے والا او خاص مہربان آئے والا دے.